بسم الله الرحمن الرحیم. اچانک د ویډیو ضرورت جوړ شو، خاص کر د میز ضلعي انتظامیه او 7 ډیویژن میز د دغه ویډیو په واسطه سره ډي سي صاحب نارت او جی سی صاحب د میز نارت وزیرستان 7 ډیویژن زه د دغه ویډیو په واسطه سره غوښتنه کوم چې درخواست دی چې د میږ د آی ډي پی ځای ورا پارین نه بله ورځ چیک رسېدلی د موبیلینګ ته، په هغه کې تقریبا 2 ټرانچه دي چې او د متاثرین ته چې څومره متاثرین دي ودې ته په یوه ځای ریلیز کېږي ورکړي شي. په هغه کې څه مختلف پیچیدګي راغلي دو. نن ایستل مشوم چې متضا خبره وشوه مزدیګار د افیس په ټایم باندې آخري ټایم باندې په هغه کې چیک ولته دا چیک تم شوی دی په دغه بنیاد باندې چې دا چې کوم زیډ طریقې کار دی په باندې شوی دی اس چې د کوم صوبې سره میږ نوی پروجیکټ خصا جوړه شوی په دغه کې دا چیک ته په بل لیار په بل طریقه جوړ شي، دا چیک ته ډراپ شي، بل چیک ته جوړ شي. په دغه کاشګیر کې هغه چیک ولته وسور دی. نو لہذا گزارش ته ریلیف سیکټری نه ډي جی پی ډي ایم نه ټول چې څومره د میږ ذمہوار مشرون دي دغه نه چې آی ډي پیز انتهایی په مشکلات کې دي، انتهایی ټرانچ هو ځنډیږي و دغه خلک بلا طریقه بلا ذریعہ شته نه دغه د توسه دا ټرانچ وی ودا کې ډېر داس خلک دي چې هغه د خپل علاقې پرشي دي د لاکرې په کیرینه کې دي او مثال شمیر کا په تنبیون کې دي، په ګرمۍ کې دي، په تکلیف کې دي. نو دا خلک پاسترګه قتل چې کوم دي نه دي ټیک چې تاسو وایئ چې خیر ده یاره جیمه ده بیا ورستې شي دوی ده ورستې شي هېڅ خبره نه دو. نو دغه په سترګه کتل ورته پچار دي چې د یوه سړي مثال شمیر کا په کیر کې رشن خاتم وي او دغ سیم ته یې ورسترګې وي او دغ ته یې انتظار وي یا بیمور ور وشي داسې د کیر 100 ضرورتونه وي. نو هغه 100,000 روپۍ ته دی ایله تامه وي چې دا رسیبي او میږ دا ټولې پې چلوي. هغه د میږ په بدقسمتي سره کله په موبیلینګ کې پرابلم، کله په لژل کې پرابلم، کله په دا کې پرابلم چې یاره په دا طریقه نه او په دا د لوډ شي، په دغه بینک نه په دغه بینک ته لوډ شي، په دا کې په آی ډي پیز باندې اټیم ډېر زیات تیر شي او دا د غریب خلک زورول د خپل رای زورول چې کیم دي دا د ملک په ګټه کې نه دي، دا د حکومت په ګټه کې نه دي. ارڅي چې موږ د خپل رای سره د خپل خلک سره د محبت او د مینې لیار اختیار کی او پابندې لوسنیونه وکي، پابند نظیر وسوتي چې د خپل ملک سره د خپل رای وپا یا مینه جوړیږي. په دا کې څه جوړیږي نه کې په دا باندې چې مثال شمیر کانن میږ هر سړی چې چاته لشته پلوس کې ورغلی دو یا چاته زیر پلوس کې ورغلی دی یا څوک په څه باندې وي بیا هغه ضرور هغه خپل رایه باندې چې د خپل ذمہوارۍ نه زیات زیر یا اختیار استعمال کو بیا هغه شی په نقصان تمام شي د عوامو او د حکومت په منځ کې. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. زه بیا هم یو غوښتنه کوم ریلیف سیکټري، ډي جي پي ډي ایم ای، ریلیف منسټر او ورسره د میږ شمالي وزیرستان چې کوم د انتظامیه مشر دی ډي سي صاحب او یا د میږ د 7 ډیویژن چې کوم مشر دی جی او سی صاحب د ټولو نه دا غوښتنه ده چې دا میسج هغه چیک چې د کوم ویسور شوی دی په موبیلینګ کې نو موږ پارین کوم ته ویډیو کړې وه چې دا پارین د مزدیګار یا نن ګایزنه خلک ته میسیجونه روان شي. هغه لیټ شول په دا کې ټول زیورنه ته بیا هغه په اسواس کې وي چې یاره ویډیو شوي وه بیا دغه میسیجونه نه راغلل. دغه ویډیو سره شیر کوي چې دی ته هم ورسي او تاسو په دا ځونینه خبر کوي چې نره انشاءالله داسې رټه مسله نشته، میسیجونه او دعا دیته شي او ووهه شي. خو صرف دا وشول چې چیک یې ولته سره ویسور کړی دی خپله کاغذي کاروایي باندې چې په دا لیار نه په دا چیک ته غاشي بل جوړ کوي بل ولږئ په لیارې ولږئ او په دا لیارې ولږئ. په دا کې څه لږ کاشګیر راغلی دی او اول خو دغه وشي انشاءالله امید دی سبو پیره چې دغه د سره کلیر کو نه وشوه بیا هم چې بل جوړیږي په هم کې بیا داسې ډېره کسانو د 3 د 9 ساعت 4 5 ورځې پراو بیا چې هغه نوې طریقه باندې دی چیک جوړوي په هم کې دا
3-4-15 ورځې بیا لګي مې رو انشاءالله وشي. نو د ویډیو مې دغه په وجه جوړه کړه چې پیسې ونه شولې چې د خلکو تشویش وي چې دا ویلې نه وشوې څه وجه وه څه طریقه وه دا خبره وه. خوشحال شئ ریغ وخت ته غواړم. مننه، شکریه.